زخمی په بموی لګېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی ښایسته ځای دی هغه ګل دی دا یو نوی ځای جوړ شوی دی یعنې دا زخمی په بموی لګېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی له ډېره وخته پته حملې دي د غالمانو د سترګې سرې دي له ډېره وخته پته حملې دي د غالمانو د سترګې سرې دي چکر ووهئ ډېره ښه فضا هم ده مخکې موږ درې نور ته تللي وو د هغې ویډیوګانې مې هم تاسو ته وړاندې کړلې چې درې نور هم ډېر ښکلی ځای دی خو دې ځلې راغلی یم چې د جلال آباد ښکلا تاسو ته وښیم چې ورته همیشه بهار ویل کېږي ډېرې کړېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی شنه شنه باغونه دې سوځېدلي ښایسته ګلونه دې څنګه دی چکر ښایسته ځای دی واقع د کوم ځای نه راغلی یاستئ ښه چکر نه مو خو واخیستو بس کامیاب اوسئ الله دې نور هم جوړ کړي مننه دغه شیر کوو مننه خیر دا مو ګورئ وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی زخمی په بموی لګېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی وګرانه وطنه ډېرې دې ساحې ته ګورئ څومره ښایسته ځای دی د اسلامي امت تلوړ وقاري څنګه سنگاري زموږ افتخاري د اسلامي امت تلوړ وقاري څنګه سنگاري زموږ افتخاري خیر وروره جوړې راغلي دي ځوانان دي چکر ته ځوانان راغلي جوړې پکړې جوړې چکرې ځوانان څنګه و چکر والا چې ښه چکر ماشاءالله بس زړه تنګ شو والا زه او ښایسته دی که نه او مننه څنګه وي ځوانان راځئ دا ځوانان راغلي السلام علیکم خاص دی جوړې واحد جوړ کار مې ولرئ څنګه وي ځوانان څنګه وي ځوانان ښه یې جوړې څنګه و چکر هو وروره ښه یې جوړې څنګه و چکر ښه یې جوړې قدرونو دغه چکر ته راغلم دغه ځوانان هم دي ماشاءالله راغلي دي امن دی او ښه مې ښکاري چې دغه ځوانان چکر ته وځي وګورئ ماشاءالله دغه ځوانان ټول راغلي دي چکر لپاره دومره ما مخکې هم تاسو ویل چې په اسلام کې راغلي دي چې دغه بدن په تاسو حق لري یعنې چکر ته وځئ بدن ته آرام ورکړئ باید چې کله کله موږ داسې تفریح ته راوځو هغه د بدن چې په کوم موږ باندې حق لري هغه موږ د بدن آرام نور جمعې ورځ دی چکر ته وتی یم کامیاب اوسئ راسره اوسئ زخمی په بموی لګېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی وګرانه څنګه و چکرم جوړ استئ ښه استئ ښه نه دی
څنګه چکر ته راغلی سئ څنګه ځای دی ښایسته ځای دی که نه منډه وروړئ کامیاب اوسئ خیر اوسئ دا ګورئ لارې کې روان یم ښه دغه زیتون ونیم ګورو نوره دغه زیتون ونې ګورو چې د دې ذکر کو په قرآن پاک کې هم راغلی دی نو دغه زیتون وکرئ چې د قرآن پاک کې د دې ذکر راغلی دی نور دا بې حکمته به ني الله په دې زیتونو قسم خوري دا زیتونو باغ دی ګوره دا داسې یو ځای جوړ شوی چې څو قسم ونې دي مختلف ونې به تاسې لیدلې د دې ډېره خوبي دا ده چې دغه سړک دی وینې سړک دا غاړه واقعا چې ځوانان څومره خوشحال وو چې ټول ځوانان نه ما پوښتنه کوله ټول خوشحال وي چې چکر ته راغلي دي امن دی دا بل وګورئ شکر دی او دغه د زیتون ونې به دا زیتون باغ خدمندو راسره اوسئ دغه ټول ساحه در باندې ګورم خسته ګلونه دې رژېدلې شنه شنه باغونه دې سوځېدلې خسته ګلونه دې رژېدلې هر یو سپرلی دې تل سپېره خزان وهلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی وګرانه وطنه خیر اوسئ مننه وروړئ ژوندی اوسئ کامیاب اوسئ زخمی زخمی په بمو لګېدلی لکه چې دوباره ژمی راغی یخ دی خاص دی ښه زه ګورې قدمونو ډېر هوا یخه شوې یم ماشاءالله نور چکر اسلامي امت تلوړ وقاري ښایسته مومونې لرو زموږ افتخاري څه ښایسته ونې لرو دا ګورئ دا بل ګل وګورئ دا بل ونې دي ښه دا بل قسم ګل دی دا بل قسم ګل دی ونې ګل ته وګورئ دا ونه ډېر ښایسته ګل نیسي تاسو راشئ دغه ټول درته وښیم یو زخمی زخمی په بمو لګېدلی وګرانه وطنه ډېرې کړېدلی نو خدمندو چکر مو والو او دغه ویډیو مې ستاسو خدمت ته وړاندې کړله نور اجازه راکړئ الله د مینې کورې ته د ریحانه د زړه ټکورې د هر افغانه د مینې کورې